او دویمه پوښتنه چې تاسې د وهابیانو په هکله باندې پوښتنه وکړه چې هغه څوک مقلدین د امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه پسې بد وایي. یوې مسلې باندې به تاسو زه دقیقا پوه کړم. هغه څوک چې واقعي وهابیان دي، واقعي اهل حدیث دي، هغه د الله د کلام احترام ساتي، د رسول الله د احادیثو احترام ساتي، چا پسې بد نه وایي. همدارنګه که هغوی وهابیان دي، زموږ سره څه کار نشته، کیدای شي مجتهدین وي، د الله د کلام د رسول الله د احادیثو نه به استخراج کوي، موږ لپاره په کار نه ده چې هغو پسې بد وایو. ګوره موږ خو د سلفیانو په حواله ډېر بد ګمانونه لرو. صحیح سو موږ ډېر په دې حواله باندې چې یاره سلفیان داسې د پلانې دا موږ نه یو په خبرو نه یو خبر، بس خالي مې اورېدلې دي اوس موږ د مذهب سړی نه دی نو بس کافر دی. دا خبره نه ده. ورسې تاسو وګورئ په ټول سلفیانو کې ملایان یې نه در یادوم، د دوی عوام راواخلئ هغه ژر لمونځ نه کوي، رکوع برابره، سجده برابره، قاعده برابره، قیام برابره، پر هغه انداز یې کوي چې کوم موږ ته الله او رسول چې دی هغه ښوولی دی. په 500 کسانو کې یو سړی ناحسابه، لکه زموږ په 500 کسانو کې یو سړی ناحسابه چې سم لمونځ وکړي، په هغو کې په 500 کسانو کې به یو سړی د سنتو خلاف لمونځ وکړي. دا څومره لویه پریشاني ده. پښتانه وایي وایي میړه مړ که مړاندې مه پټوه. د سلفیانو دا معمولي خبره ده چې دوی راولاړېږي په دومره ښایسته انداز لمونځ کوي. موږ ته امام صاحب ویل چې ته ژر لمونځ کوه، امام ابو حنیفه صاحب موږ ته ویل دی ژر لمونځ کوئ، بس پر امام صاحب مې لاس نیولی دی د جهان ګن چې دی هغه راوړه د امام صاحب سر ته ایږدو چې بس موږ ته امام صاحب دا لار راښولی ده. که دې ځنه ډېر لاړ شي د بیت الله امامانو پسې لمونځ نه کوي، وایي دا وهابیان دي. انا لله کوم امام چې خدای د خپل کور امام کړی دی خراب دی، او ته چې په پاکستان کې اوسېږي د غلو ډکه ته ښایي. ته ښایي دې نه زیات بدبخت او کمبخت بل څنګه کېدی شي؟ اهل الحديث يم سلفي يما نيو خوارج متبع دخل نبي يما نيو لمذهب